د قرآن کریم د ترجمې اتم درس سورة البقره درویشتم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَوْكَ كُنْتُمْ یاستی تاسو فی ریب پشکی مما د هغه قرآن په باره کې نزلنا چې نازل کړی دی مونږ علی عبدنا په بنده خپل باندې فأتو نو راوړئ یعنی جوړ کړئ تاسو بصورتن یو صورت بصورتن یو صورت من مثله د هغه غوندې یعنی د قرآن د یو صورت پشان یو صورت جوړ کړئ. ودعو او راو غواړئ ودعو او تاسو راو غواړئ شهداءکم مددګاران خپل یعنی د دې کار د پاره چې د قرآن کریم پشان یو صورت جوړ کړئ. من دون الله پرته د الله تعالی څخه. ان کنتم که یاستی تاسو صادقین رښتینی یعنی په دې خپله دعوه کې که تاسو رښتینی یاستی. دا د قیامت پورې انسانانو ته د قرآن کریم چیلنج دی. که د چا په زړه کې د قرآن کریم په باره کې څه خیره او شک وي چې ګینې دا د انسان کلام دی او محمد صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه لیکلی دی، نو دوی خو هم انسانان دي، صرف د قرآن د یو صورت په شان دی یو صورت دی جوړ کی چې د قرآن د صورت مقابله وکړي. او د قرآن کریم دا چیلنج یوازې د مکې د مشرکانو او د هغې وخت د خلکو د پاره نه و، بلکې د قیامت پورې د ټولو انسانانو د پاره دی. منکرینو هم څه دمه نه ده کړې، بلکې د پیغمبر علیه السلام د زمانې نه تر اوسه پورې یې نه ستړي کېدونکي کوششونه کړي او کوي یې. بې حسابه دولتونه یې مصرف کړي دي او مصرفوي یې تر څو چې د قرآن دا چیلنج مات کړي. مگر الحمدلله نه یې د پیغمبر علیه السلام د زمانې څخه تر اوسه پورې مات کړی دی او نه به یې د قیامت پورې څوک مات کړي. د تعجب او حیرانتیا خبره ده چې څوک دا وایي چې قرآن کریم نعوذ بالله نبی علیه السلام لیکلی دی او د بنده خبرې دي. نو ولې دا فکر نه کوي چې علم، هنر او ادب خو اوس یعنی په دې 22مه پیړۍ کې د 1400 کلونو نه مخکې چې کوم علم، هنر او ادبو د هغې په نسبت خو اوس ډیر مخکې او ترقی کړې ده، ځکه چې 1400 کلونه پخوا نه مکتبو، نه مدرسه وه او نه پوهنتون. نو په داسې شرایطو او حالاتو کې دی نبی علیه السلام چې لیک او لوست هم نه و کړی، هغه صلی الله علیه وسلم دی داسې کتاب ولیکي چې نه
په هغې وخت کې د فصاحت او بلاغت په ساحه کې نه د سیاست، نه د تاریخ، نه قانون او نه د ساینس په ساحو کې یې چا مقابله کړې ده او نه په دې 1400 کلونو کې چا کړې ده او نه یې د اوس وخت ادیبان، سیاست مداران، تاریخ پوهان، قانون پوهان او ساینسدانان مقابله کولی شي او نه به یې د قیامت پورې څوک وکړي. که دا ټول ادیبان، ساینسدانان، فیلسوفان او د مختلفو مسلکونو علما یوځای شي په شریکه به هم د قرآن په شان کتاب جوړ نه کړي، حتی چې د قرآن د یو وړوکي سورت په شان سورت به هم جوړ نه کړي. او دا څه ټوقې نه دي. د قرآن نه منکرانو، خصوصا یهودانو، ډیر زیات کوششونه کړي دي او اوس هم کوي، دولتونه مصرفوي چې د قرآن دا چیلنج مات کړي او نعوذ بالله قرآن غلط ثابت کړي، مګر نه چا دا کار کړی دی او نه به یې د قیامت پورې څوک وکړي. نو دا څنګه عقل او انصاف دی چې هغه کار چې د 22مې پیړۍ د PhD او دکتورا والا ادیبان، ساینسدانان، فیلسوفان، سیاست مداران او د مختلفو مسلکونو علما په ګډه نشي کولی، نو د دې کافرانو عقلونه دا څنګه مني چې هغه کار دی محمد صلی الله علیه وسلم 1400 کلونه پخوا یوازې کړی وي، په داسې حال کې چې خط هم د چا سره نه و کړی. خو د دې کافرانو د دې بې منطقه خبرې مطلب چې قرآن کریم نعوذ بالله نبی علیه السلام لیکلی دی، نو د دې مطلب دا کیږي چې نبی علیه السلام د 22مې پیړۍ د انسانانو او په خاص ډول د مختلفو مسلکونو د ټولو علماو څخه ډیر زیات پوهیدو، یعنی په ادبیاتو هغه صلی الله علیه وسلم د اوسنیو او ټولو انسانانو څخه ښه پوهیدو، په کیمیا هغه ښه پوهیدو، په فیزیک هغه پوهیدو، د کائناتو د لویدلو، د لمر، سپوږمۍ او ځمکې د حرکتونو څخه هغه خبرو، بلک هول او بیگ بینگ هغه صلی الله علیه وسلم ته معلومو، اټوم هغه پیژندلو، په بیولوژي هغه پوهیدو، نطفی یعنی سپرم او او د مور په رحم کې د ماشوم جوړول هغه ته معلومو، په سیاست، تاریخ، قانون او فلسفه هغه صلی الله علیه وسلم پوهیدو او بیا یې د دې ټولو علومو په واسطه قرآن کریم لیکلی دی. نو د دې ټولو منکرانو نه هیله ده چې لکه څنګه چې د کائناتو د نورو شیانو په باره کې تحقیقات کوي، یو کرت خو په دې باره کې هم د تعصب نه پاک تحقیق وکړئ چې محمد صلی الله علیه وسلم دا دومره علوم چیرته او په کوم پوهنتون کې زده کړي وو، ځکه چې دا ستاسو د آینده مسله ده.
او که هر ملحد ساینسدان یا هر منکر دا تحقیق وکړي چې د محمد صلی الله علیه وسلم د علم د حاصلولو منبع معلومه او پیدا کړي، ان شاء الله چې نیغ به خپل خالق ته ورسیږي. او ځینې کافران بیا وایي چې نبی علیه السلام خو ډیر پوه او د دنیا ذهین انسانو. نو د دې حضراتو څخه پوښتنه دا ده چې ته هغه مبارک صلی الله علیه وسلم د دنیا د ټولو انسانانو څخه پوه او ذهین انسان منی، او دا هم منی چې د هغه صلی الله علیه وسلم خبرې د کاڼي کرښې دي، څوک یې ماتولی نشي او نه څوک د هغه د خبرو په شان خبرې جوړولی شي. نو بیا د دې پوه او ذهین انسان خبره ولې نه مني؟ هغه صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې قرآن زما خبرې نه دي، دا زما کلام نه دی، زه د الله بنده او رسول یم، زه د الله تعالی نبی یم. قرآن کریم د الله تعالی کلام او پاکی خبرې دي او په ما باندې الله تعالی نازل کړي دي. او باید ووایو چې قرآن کریم د نبی علیه السلام د قیامت پورې تل پاتې معجزه ده. فإن نوک لم تفعلوا ونکړی شو تاسو دا کار چې یو صورت د قرآن کریم په شان جوړ کړی، ولن تفعلوا او هیڅ کله به ونه کړی او هیڅ کله به جوړ نه کړی. نو فتقو نو په ځان باندې رحم وکئ، د هیڅ چا به م هیڅ ونه کوي، خپل ځان به د دوزخ خس او خشاک کوي. فتقو نو وویریږئ، نو ځانونه بچ کړئ، النار د اورنا، التي هاغه اور، وقودها چې خس د هغې اور، الناسو انسانان دي، والحجارتو او تیږې دي، اعدت چې تیار شوی دی دغه اور، للکافرین د کافرانو د پاره. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.